نبوي سیرت د رحیق المختوم پښتو ژباړه نیکمرغه میلاد او د سپېڅلي ژوند لومړني 40 کلونه. سید المرسلین حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د بني هاشم په شعب یعنی مینه کې د دوشنبې په سهار چې د فیل د پیښې د لومړني کال د ربیع الاول 9مه نیټه وه دنیا ته سترګې وغړولې. دغه وخت د کسرا نوشیروان د پاچایۍ 40 کاله تیر شوي وو. ابن سعد روایت کوي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مور وایي کله چې هغه صلی الله علیه و آله وسلم وزیږید نو زما له جسد نه یو نور ووت چې د شام قصرونه یې روښانه کړل. احمد هم له ارباز بن ساریه نه دې ته ورته یو روایت نقل کړی دی. ځینې روایتونه وایي چې د نیکمرغه میلاد په وخت کې ځینې ارهاسات یعنی د نبی له بعثت نه مخکې خارق العاده پیښې واقع شوې وې. وایي د کسرا د قصر 14 کنګرې راولوېدلې. د مجوس آتشکده چې منځنه به یې کېدله مړه او سړه شوه. د ساوه بهیره وچه شوه او په شاوخوا سیمو کې موجودې کلیساګانې راپرېوتې. دا روایتونه بیهقي رانقل کړي دي خو محقق الغزالي یې نه مني. کله چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم پیدا شو نو مور یې عبدالمطلب ته څوک ورولېږل چې د لمسي زیری ورکړي. عبدالمطلب خوشحاله راغی. خپل لمسی یې په غیږ کې واخیسته او کعبې شریفې ته یې داخل کړ. د الله تعالی شکرونه یې ادا کول، دعا یې کوله او نوم یې محمد صلی الله علیه و آله وسلم ورباندې کېښود. هغه وخت د محمد نوم په عربو کې شهرت او رواج نه درلود او د عربو د عادت تر مخې یې په 9مه ورځ سنت کړ. لومړنۍ تی ورکوونکې ښځه چې له مور آمنې نه وروسته یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته شیدې ورکړې د ابولهب وینځه صوبیه ده چې هغه وخت خپل زوی مسروح ته هم تی یا شیدې ورکاوه. او له دې نه مخکې یې حمزه رضی الله تعالی عنه او بیا وروسته یې ابو سلمه بن عبدالاسد مخزومي ته هم تی یا شیدې ورکړې دي. د ښار اوسیدونکو عربانو عادت درلود چې خپلو اولادونو ته به یې له صحرایي خلکو نه دایې یا شیدې ورکوونکې ښځې نیولې تر څو هغوی له ښاري مرکزونو سالم پاتې شي، اندامونه یې پیاوړي، اعصاب یې مضبوط وي او په زانګو کې فصیحه عربي ژبه زده کړي. نو د همدې عادت په بنا عبدالمطلب هم د خپل لمسي لپاره دایه لټوله. بالاخره یې د بني سعد بن بکر کورنۍ یوه ښځه چې حلیمه بنت ابي ذؤیب نومېده د هغه لپاره دایه ونیوله. د حلیمې میړه حارث بن عبدالعزیز نومېده، کنیه نوم یې ابو کبشه و او له همدې قبیلې یعنی بني سعد بن بکر څخه و. هلته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رضاعي ورونه او خویندې دا وو: عبدالله بن الحارث، انیسه بنت الحارث، حذافه او یا جزامه بنت الحارث. لقب یې شیما و خو همدا لقب یې تر نامه ډیر شهرت درلود. نوموړی به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په غیږ کې ګرځاوه او کراره وبه او ابو سفیان بن الحارث بن عبدالمطلب چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د تر زوی هم کیږي او د حلیمې له طرفه د رسول الله صلی الله علیه وسلم رضاعي ورور دی. د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم تر حمزه رضی الله تعالی عنه هم له رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه مخکې د بني سعد بن بکر په قبیله کې و. یوه ورځ د حمزه رضی الله تعالی عنه رضاعي مور هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته شیدې ورکړې دي. نو په دې اساس حمزه رضی الله تعالی عنه له دوو خواونه د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم رضاعي ورور و، یو د صوبیې له خوانه او بل د حمدي سعدیې ښځې له پلوه. د رضاعت په دوران کې حلیمې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم داسې برکتونه لیدلي چې بالکل ورته حیرانه وه. راځئ په دې هکله یوه کیسه په خپله د حلیمې له خولې نه واورو. ابن اسحاق وایي حلیمې به ویل زه له خپل میړه او کوچني زوی چې شیدې مې ورکولې د بني سعد کورنۍ له یوې ډلې ښځو سره له کوره په دې نیت ووتلو چې د شیدو ورکولو لپاره ماشومان پیدا کړو. وایي دغه کال ډیر وچ و، موږ ته هیڅ هم نه و راپاتې. وایي په دې سفر کې زه په خپله په سپینه خره سپره وم.
زموږ سره یوه زړه اوښه هم وه چې هیڅ شیدې یې نه کولې. ماشومان مو هم ډېر وږي وه. ټوله شپه مو د ده له لاسه خوب نه درلود، ځکه له لوږې به یې ژړل. زما په تیو کې هم څه نه وو او اوښې هم دومره شیدې نه کولې چې د ده بس شوې وې. خو دا تمه او هیله مو درلوده چې باران به وشي او لاس به مو لږ آزاد شي. لنډه دا چې زه په همدې خره سپره وم چې د ډېرې کمزورۍ له امله په ځای ودرېده. دومره ورو ورو تله چې د کاروان ټول ملګري رانه په تنګ شول. په هر ترتیب چې وو مکې ته ورسېدو. هلته مو ماشومان کتل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زموږ د کاروان ټولو ښځو ته وړاندې شو، خو کله به چې خبرې شوې چې دا یتیم دی نو نه به یې اخیست، ځکه موږ خو دا غوښتل چې د ماشوم پلار به راسره مرسته کوي، نو دا چې یتیم دی مور او نیکه به یې څه راسره وکړي. نو له همدې امله هیچا هم وانخیست. په پای کې ټولو ښځو ماشومان پیدا کړل، خو زه یوازینۍ ښځه وم چې ماشوم مې نه و موندلی. او کله مو چې د ستنېدو اراده وکړه خپل میړه ته مې وویل زما ټولو ملګرو ماشومان واخیستل. دا د ځان لپاره شرم ګڼم چې زه همداسې تش لاس بیرته ستنه شم. قسم په خدای ورځم او همدا یتیم ماشوم له ځان سره راخلم. میړه مې وویل بده نه ده، کیدای شي الله تعالی هغه راته د برکت سبب کړي. حلیمه وایي لاړم. هغه یعنی محمد صلی الله علیه و آله وسلم مې له ځان سره راوړ او دا هم ځکه چې بل ماشوم راته پیدا نه شو. وایي هغه مې له ځان سره راوست. کله چې مې تی یا شیدو ته واچاوه یو ځل مې په تیو کې شیدې را پیدا شوې. ویې رودلې او موړ شو. بیا یې ورور هم دومره شیدې ورودلې تر څو هغه هم ښه موړ شو. بیا ویده شو. په داسې حال کې چې له دې نه مخکې نه د خوب درلود او نه موږ ورنه په قرارېدی شوی. میړه مې پاڅېد چې هغه زړه اوښه راولوشي، که ګوري چې غولانځه یې ډکه ده. راویلوشله. دومره شیدې یې وکړې چې دواړه ښه ورباندې ماړه شوه. دا شپه مو ډېر په خیر او آرامۍ سره تېره کړه. وایي سهار مې میړه راته وایي پوه شه ای حلیمې، قسم په خدای چې تا ډېره مبارکه روح اخیستې ده. حلیمه وایي ما ورته وویل زه الله تعالی نه همدا غواړم. وایي بیا مو حرکت وکړ. زه په خپله خره سپره شوم. هغه ماشوم مې هم را سره واخیست. قسم په خدای چې دا خره داسې ګړندۍ تله چې یوه خره هم نه شوه پسې رسېدلی. تر دې چې ملګرو مې راته وویل ای د ابیزویب لورې، په موږ لږ مهرباني وکړه. آیا دا هماغه خره ده چې له هغه بل طرف نه پرې راغلې؟ ما به ورته ویل هو دا هماغه خره ده. نو دوی راته وویل چې حتما څه خاصه خبره شته. بالاخره خپلې مینې ته راورسېدو او دغه وخت له دې ځای نه بل ځای زیات وچ او قحطۍ ځپلی نه و. خو کله مو چې دا مبارک ماشوم له ځان سره یووړ له هغې ورځې نه به زموږ میږې مړې او غولانځې به یې له شیدو ډکې وې. لوشلې به مو او شیدې به مو خوړلې. دا په داسې حال کې چې نورو خلکو به خپلو شپنو ته ویل تاسې هم میږې په هغه ځای کې څروئ چیرته چې د بنت ابیزویب شپون څروي، ځکه د هغوی میږې به وږې او نارې بیرته راتللې. یو څاڅکی شیدې یې هم نه کولې، خو زما میږې به مړې او له شیدو ډکې راتللې. په همدې ترتیب سره همداسې د خیر او برکت راته مخه وه، تر څو د محمد صلی الله علیه و آله وسلم 2 کاله پوره شول او له شیدو نه مې بیل کړ. دا مبارک به د نورو ماشومانو په نسبت ډیر ژر ژر لویده. په 2 کلونو کې هغه یو پیاوړی او تکړه هلک شو. حلیمه وایي بیا مو هغه خپلې مور ته وروست، خو آرزو مو دا و چې نور هم له موږ سره پاتې شي، ځکه د هغه برکتونه مو لیدل. مور ته مو یې وویل زوی دې څه موده نور هم له موږ سره پرېږده تر څو لوی شي. زه ویرېږم دا په مکه کې ګډه شوي وبا زیان ورته ونه رسوي. حلیمه وایي تر هغې هملته ورسره و تر څو یې مور په دې راضي شوه چې بیرته یې له موږ سره راواستوي. شق الصدر یعنی د سینې څیرولو پیښه. په دې ډول سره رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم تر هغې په بني سعد کې پاتې شو تر څو 4 کلن او یا 15 کلن شو او په همدې عمر کې د شق القمر یا سینې څیرولو پیښه وشوه. امام مسلم له انس رضی الله تعالی عنه نه په روایت سره وایي یوه ورځ رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم له ماشومانو سره لوبې کولې چې جبرائیل علیه السلام ورته راغی. راویې نیو، په ځمکه یې څملاوه، سینه یې ورڅیرې کړه، زړه یې ترې راویست. یوه ټوټه یې ورنه لرې کړه، ویې ویل دا ستا په وجود کې د شیطان برخه ده. بیا یې د سرو زرو په یوه تشت کې د زمزم په اوبو ومینځه. بیا یې بیرته سره یو ځای کړ او په خپل ځای کې یې ورکېښود. ماشومان په منډو منډو د ده رضایي مور ته ورغلل او ورته یې وویل
محمد صلی الله علیه و آله وسلم ووژل شو. د کور خلک یې پسې راووتل او محمد صلی الله علیه و آله وسلم یې په داسې حال کې مخې ته راغی چې مبارک رنګ یې له الوتی و. د مور له مینې ډکه غېږه کې له دې پیښې نه وروسته حلیمه ورباندې وویرېده او خپلې مور ته یې ورتسلیم کړ او بیا تر 15 کلنۍ پورې له خپلې قدرمنې مور سره و. آمینې نیت وکړ چې د وفا په دود د خپل میړه د قبر زیارت وکړي، نو یې د اسرب په لور حرکت وکړ او تقریبا دا 1500 کیلومتره لار یې ووهله. په دې سفر کې یتیم زوی محمد صلی الله علیه و آله وسلم، خادمه یې ام ایمن او سرپرست عبدالمطلب هم ورسره ملګري وو. آمینه هلته یوه میاشت پاتې شوه، خو چې د بیرته راتګ اراده کوي مریضي یې او د لارې په اوږدو کې تکلیف زیاتیږي چې بالاخره مکې او مدینې ترمنځ ابوا نیمه سیمه کې وفات شوه. د مهربان نیکه تر سیوري لاندې. سپینګیري عبدالمطلب خپل یتیم لمسی مکې ته راوست. زړه یې د لمسي له مینې او محبت نه ډک و. ډیر ورباندې زهیر و، ځکه هغه له نوي داسې غم سره ملګری شوی و چې پخواني غمونه یې ټول راتازه کول، او همدا وجه وه چې عبدالمطلب له دې لمسي سره دومره مهرباني او نرمي کوله چې له بل هیڅ اولاد سره یې نه وه کړې. هغه یې نه پرېښود چې د بېکسۍ او تنهایۍ احساس وکړي. له خپلو زامنو نه یې هغه ته توجه ډیره وه. ابن هشام وایي د کعبې تر سیوري لاندې به عبدالمطلب ته ځای برابرېده. زامن به یې شاوخوا کېناستل تر څو هغه به راغی. هیڅوک به هم ده ته د احترام او تقدیر له امله د ده په ځای نه کېناستل. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به چې لا تراوسه ځوان شوی هم نه و، راته او د خپل بابا پر ځای به کېناست. ترونو به یې منع کاوه، اجازه به یې نه ورکوله چې هلته کښېني، خو عبدالمطلب به چې کله ولیدل نو ورته وبه یې ویل زما زوی پرېږدئ، قسم په خدای چې د لوړ شان خاوند دی. کله به محمد صلی الله علیه و آله وسلم له خپل بابا سره ناست و، بابا به یې ورته په سر او شا د مینې لاس تېروه او په کړو وړو یا نقل او حرکت به یې ډیر خوشحالېده. خو کله چې د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د عمر 8 کاله 2 میاشتې او 10 ورځې پوره شوې، مهربان بابا یې عبدالمطلب هم په مکه کې وفات شو. عبدالمطلب له خپل مرګ نه مخکې د خپل خواږه لمسي کفالت ابو طالب ته چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پلار عبدالله سکنی ورور کېده سپارلی و. د شفیق تره په کفالت کې ابو طالب د خپل وراره حقوق کامل او پوره ادا کړل. هغه یې له خپلو زامنو سره یو ځای کړ، بلکې له هغوی نه یې زیات ځان ته رانږدې کړ. ډیر شفقت او محبت یې ورسره درلود. تر 40 کالو زیاته موده یې خواته ولاړ و. هیڅ ډول مرسته او همکاري یې نه ورنسپموله. د ده په سر به یې دوستي او دښمني کوله. د دې خبرې څه تفصیلات به په راتلونکو پاڼو کې راشي. د محمد صلی الله علیه و آله وسلم له رویه باران غوښتل کیږي. ابن عساکر له جهلمه بن عرفه روایت کوي چې وایي زه مکې ته راغلم. دغه وخت خلک له وچکالۍ او قحطۍ سره لاس او ګریوان وو. قریشو ابو طالب ته وویل وادي او سیمه وچکالۍ وهلې، خلک قحطۍ ځپلي، راځه د باران دعا وکړه. نو ابو طالب له یو داسې هلک سره راووت چې مخ یې لکه د لمر په شان ځلیده. تا به ویل همدا اوس له لمر نه تورې وریځې ایسته شوي او روڼ روښانه لمر ورنه راښکاره شوی دی. د هلک شاوخوا نور هلکان هم وو. ابو طالب راونیو او مبارکه شا یې د کعبې شریف دیوال سره ولګوله. هلک ته یې ګوته نیولې وه. د باران دعا یې وکړه. په دې وخت کې په اسمان کې د وریځې یوه ټوټه هم نه لیدل کېده، خو ورو ورو له یوې او بلې خوا نه وریځې را پیدا شوې، سره ټینګې شوې او داسې باران وشو چې سیمه اوبو پر سر واخیسته. ټول وطن خړوب او شاداب شو. ابو طالب همدې پیښې ته په اشارې سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم داسې ستاینه کوي. هغه سپین او ښکلی دی. د ده له رویه د باران سوال کیږي. هغه د یتیمانو د پناه ځای او د کونډو محافظ او ساتونکی دی.
بحیرا راهب کله چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم 12 کلن او په بل روایت 12 کلو 2 میاشتو او 10 ورځو شو نو ابو طالب له ځان سره شام ته د تجارت لپاره یووړ. شام ته لاړ ترڅو بصري نومي سیمې ته چې په شام کې د هوران د منطقې یو ښار ورسېدل. دا ښار هغه وخت په عربي جزیره کې د رومي مستعمرو مرکز و. دلته یو راهب چې په بحیرا سره مشهور و اوسېده. اصلي نوم یې جرجس و. کله چې کاروان ورسېد راهب ورته راووت، ټول یې میلمانه کړل، مخکې له دې نه به هغه د چا مخې ته نه راووت. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې د نښو او صفاتو له مخې وپېژانده او په داسې حال کې چې د ده مبارک لاس یې نیولی و ویې ویل دا د ټول عالم سید او پیشوا دی. الله تعالی به دا د عالمیانو لپاره رحمت رالیږي. ابو طالب پوښتنه ورنه وکړه ته له کومه په دې موضوع خبر شوې؟ راهب ورته وویل کله چې تاسې له دې غونډۍ نه راښکاره شوئ نو ټولې ونې او تیږې په سجده شوې. ونې او کاڼې په انسانانو کې یوازې نبي ته سجده کوي او همداراز زه یې د نبوت د هغه مهر له مخې هم پیژنم کوم چې د ده د اوږې په لاندنۍ برخه د مڼې په شکل ایښودل شوی دی. موږ په خپلو کتابونو کې هم د ده په هکله معلومات لیدلي او د ده صفات مو لوستلي دي. بیا یې له ابو طالب نه وغوښتل چې بیرته یې مکې ته بوځي او شام ته لاړ نه شي ځکه کیدای شي هلته یهود څه زیان ورته ورسوي. نو ابو طالب هم هغه له خپلو ځینو کسانو سره بیرته مکې ته واستاوه.